بسم الله الرحمن الرحیم. 3000 کاله مخکې په یو سلطنت باندې یو بادشاه حکومت کوو. د بادشاه د سلطنت رغبت تر ډیر لرې لرې پورې خوره شوې وه. د بادشاه یو خاص وزیر و چې په هغې باندې به بادشاه ډیر اعتماد کوو. چې د سلطنت به څه هم مشوره وه بادشاه به د دې وزیر سره کوله. یوه ورځ د بادشاه په ذهن کې ډیر یو عجیبه سوال را پیدا شو او د وزیر نه یې تپوس وکړو چې ستا په زندګۍ کې د ټولو نه غټ خواهش څه دی؟ د دې سوال په اورېدو سره وزیر ډیر زیات حیران شو او جواب یې ورکړو چې بادشاه سلامت، زما د ټولو نه غټ خواهش دا دی چې زما ټوله زندګي ستا په خدمت کې تېره شي. بادشاه د دې خبرې په اورېدو سره موسکی شو او ویل چې زما ستا په وفادارۍ باندې پوره یقین دی، خو ته ماته د خپلې زندګۍ د ټولو نه غټ خواهش ووایه. وزیر لږ خاموش شو او بیا یې وویل چې بادشاه سلامت، ته خو د ډېر غټ سلطنت مالک یې، خو کله کله زما په زړه کې هم دا خیال راشي چې کاش زما سره دې سلطنت یوه 10مه حصه وی، نو زه به څومره خوش نصیبه انسان وم. بادشاه چې کله دا خبره واورېدله نو ډېر زیات یې وخندل. ته د 10مې حصې خبره کوې او که زه تا ته نیم سلطنت درکړم نو بیا به څنګه وي؟ وزیر چې دا خبره واورېدله نو ډېر زیات ویرېدو او په یریدونکي اواز یې وویل چې بادشاه سلامت، ته خو زموږ سلطان یې، زموږ ځان هم په تا قربان. بادشاه وویل چې زه بالکل رښتیا وایم، مذاق نه کوم. که چېرې ته د نیم سلطنت مالک جوړېدل غواړې نو ته به د امتحان نه تېرېږې. بادشاه فورا لیکونکی را وغوښتو او 2 فرمانه یې جاري کړل. وړاندی فرمان یې دا جاري کو چې زما نیم سلطنت دې د وزیر په نوم شي او دویم فرمان یې دا جاري کو چې د دې وزیر سر دې قلم کړی شي. وزیر چې کله دا منظر ولیدو نو ډېر زیات ویرېدو او په ژړا شو چې بادشاه سلامت، په ما رحم وکړه، ما خو ټول عمر ستاسو خدمت کړی دی چې ما خو صرف ستاسو په حکم باندې خپل خواهش بیان کړو، په ما رحم وکړه، ما ته دا سزا مه راکوه. بادشاه وویل چې زما خبره په غور واوره، زه تا ته صرف د 1 میاشتې مهلت درکوم، ته به ما ته زما د 3 سوالونو جوابونه راوړئ. که چېرې ته کامیاب شوې نو نیم سلطنت به ستا په نوم شي او که چېرې ته ناکام شوې نو بیا به دا دویم فرمان ستا سر به قلم شي. اوس په غور سره زما دا 3 سوالونه واوره. وړاندی سوال دا دی چې د انسان په زندګۍ کې د ټولو نه رښتیا څه شی دی؟ حقیقت پکې څه شی دی؟ دویم سوال، د انسان په زندګۍ کې د ټولو نه غټه دوکه کومه یوه ده؟ او دریم سوال، د انسان په زندګۍ کې د ټولو نه غټه کمزوري کومه یوه ده؟ بادشاه د 3 وړه سوالونه ولیکل او وزیر ته یې ورکړل چې دا سوالونه واخله او په 1 میاشت کې دننه ماته د دې 3 سوالونو جوابونه راوړه. د نن نه ستا وخت شروع شو. وزیر غریب ډیر زیات پریشانه شو او سروهلی بروهلی د محل نه د سوالونو په تلاش کې ووتلو، ځکه چې بله څه لار نه وه. د مرګ فرمان یې جاري شوی و، خو خیر بیا هم وزیر و، خلکو یې خبره منله. د سلطنت د ټولو نه تکړه، قابل او ذهین خلک یې راجمع کړل او دا سوالونه یې د هغوی مخې ته کېښودل. دې ټولو خلکو وزیر ته د خپل علم مطابق، د تجربې مطابق جوابونه کېښودل، لیکن د وزیر په زړه کې یو سوال هم کېنه ناستو. هره ورځ نوي خلک راټولوي او خپل سوالونه ورته ږدي، خو په یو جواب باندې هم د وزیر زړه اوبه نه څښي، ځکه چې د مرګ او د ژوند سوال و. چې یوه ورځ به تېرېده نو د ده په مهلت کې به ټیم کمېدو او د وزیر پریشانیانې به زیاتېدې او د خپل ژوند اخري شپې ورځې به یې شمارلې. ناامیده شو چې د پوهه خلکو نه ورته تسلي بخش جواب میلاو نه شو، نو د فقیرانو یا د ملنګانو په تکل کې ووتلو چې یاره کیدای شي د ملنګانو یا د اولیاء کرامو په تکل کې زه وځم او ماته د هغوی نه څه تسلي بخش جواب میلاو شي، زما مدد وکړی شي. چې کله به ورته هم د یو ملنګ یا د یو نیک سړي، د یو ښه سړي پته لګېده نو فوراً به د هغه په خدمت کې حاضر کېدو. خو افسوس چې د یو ځای نه ورته هم مدد میلاو نه شو. شپې ورځې تېرېدې، د ده نه خپل وزارت هیر شوی و، خوراک به ترې هیر و، کپړې یې وشوکېدې، بوټان یې وشوکېدل، تر دې چې ږیره او ویښته یې هم ډېر زیات غټ شول. هغه پهچان یې هم ورک شو، هغه د یو حلیې نه هم وزیر نه ښکارېدو. ده ته پته هم ونه لګېده
چې دا یوه میاشت اخر څنګه تیره شوه. د میاشتې اخرنۍ ورځ وه. ده د واپسۍ لاره اختیاره کړه او د ده دا پوخ یقین و چې نن د ده د زندګۍ اخرنۍ ورځ ده. روان دی مزل کوي تر دې چې ډېر زیات ستړی شو. محل ته نږدې په یو کلي کې د یو ونې لاندې کېناستو او ډډه یې ولګوله چې ناګهانه ورته یو اواز راغی چې ستا د 3 وړو سوالونو جوابونه ما سره دي، ته بالکل صحیح ځای ته راورسېدې. وزیر ډېر زیات حیران شو چې مخ یې راواړولو، څه ګوري چې د ونې نه پوره غاړه په یو غار کې یو فقیر پروت دی او د ده سره په لاس کې وچه روټۍ ده او په اوبو کې ښکته کوي او بیا یې خوري، او یو ورسره سپی دی چې په یو لوښو کې شوده څکي. وزیر ورته وایي تا ته څه پته ده چې زه د سوالونو جوابونه ګورم، ته څوک یې؟ فقیر موسکی شو او پاڅېدو. د هغه لاندې یو زوړ څادر و چې څادر یې اوچت کو. دغه څادر لاندې ډېر قیمتي لباس پروت و، هغه لباس چې کوم به د بادشاه ډېر نږدې ترینو خلکو ته میلاوېدو. فقیر وویل جناب زه هم ستا په شانتې د بادشاه یو ډېر نږدې وزیر وم، خو زما نه هم داسې غلطي شوې وه، کومه غلطي چې نن تا کړې ده. وزیر دې فقیر ته ډېر په حیرانتیا سره وویل چې بیا خو به تا هم د سوالونو جوابونه نه وي پیدا کړي، نو بیا بادشاه ژوندی څنګه پرېښودې؟ فقیر وویل نه جناب، ما ته زما د سوالونو جوابونه میلاو شوي وو او بادشاه د خپلې وعدې مطابق نیم سلطنت ما ته راکړی و، خو ما د سلطنت چې کومه پروانه وه هغه ما وشلوله او بادشاه ته مې واپس کړه چې دا سلطنت دې هم ستا مبارک شي، او د محل نه راغلم او په دې غار کې کېناستم. وزیر ډېر په حیرانتیا سره د فقیر دا خبرې اوري او ډېر په تعجب سره یې په زړه کې دا سوچ وکړو چې دا څومره بېوقوف انسان دی چې د بادشاهت زندګۍ یې پرېښوده او فقیرۍ ته او ملنګۍ ته یې لاس واچوو. خو خیر دا وخت د ده د افسوس کولو نه و، بلکې د خپل ژوند د بچ کولو وخت یې و. فوراً دې فقیر ته په خپو کې پرېوتو او ورته ویې چې مهرباني وکړه زما ژوند بچ کړه، ما ته زما د سوالونو جوابونه ووایه. فقیر ورته وویل زه ستا مدد کومه، د وړاندبنو 2 سوالونو جوابونه تا ته په مفت کې ویمه، خو د 3م سوال د جواب به ته قیمت ادا کوې. وزیر وویل چې زه د خپل ژوند د بچ کولو لپاره هر قیمت ورکولو ته تیار یم. فقیر ورته وویل چې د وړاندبني سوال جواب واوره، د زندګۍ د ټولو نه غټ حقیقت چې کوم دی نو هغه مرګ دی چې د دې نه هېڅوک هم انکار نشي کولی، که مسلمان وي که کافر وي، که بادشاه وي که ګدا وي، که هر څومره طاقتور هم شي مړ کېږي به. دا یو رښتونی خبره ده، یو حقیقت خبره ده. ستا د 2م سوال جواب چې د انسان په زندګۍ کې د ټولو نه غټه دوکه چې کوم ده نو هغه ستا ژوند دی، ستا زندګي ده، ځکه چې د دې زندګۍ په دوکه کې ډېر خلک راځي او دا د همیشوالی ګڼي، ځان ته غټ غټ محلات جوړوي، غټ غټ خوبونه ویني، خو نه دا یوه دوکه ده، دا حقیقت نه دی. وزیر ته سوالونه حقیقت ښکاره شو او د 3م سوال د شرط تپوس یې وکړو چې وایه ستا څه شرط دی. فقیر پاڅېدو او د سپي مخې ته چې کوم لوښی پروت و په کوم کې چې شوده و هغې راچوتلل او د وزیر مخې ته یې کېښودو چې د سپي نه کوم شوده پاتې شوی دي دا شوده به ته څکې، نو تا ته به زه د 3م سوال جواب ویمه. د وزیر په تندي باندې خوله راغله، ډېر زیات حیران شو. د ده په سوچ کې هم دا خبره نه وه چې په زندګۍ کې په ما باندې هم داسې مقام راځي چې زه به د سپي پاتې شوي شودې څکم. وزیر دې شودو ته د نفرت په نظر وکتل او وروسته شو. فقیر موسکی شو او ورته یې وویل چې سواهي به ستا سره صرف 2 لارې دي، یا خو د سپي نه پاتې شوي شوده وڅکه او د سوال جواب واخله، او یا مخامخ محل دی دغه طرف ته لاړ شه، ستا د پانسۍ یعنې ستا د سرکټي حکم چې کوم دی هغه جاري شوی دی او مرګ ته تیار شه، او که د سپي نه پاتې شوي شوده ته وڅکې نو په دې باندې به تا ته بادشاه نیم سلطنت درکړي، او که ویې نه څکې نو بیا د محل چې کوم جلاد دی، کوم چې د سلطنت جلاد دی هغه ستا انتظار کوي، ورځه پې پورې مخامخ ستا د مرګ دروازه ده. وزیر ته دا دواړه کارونه کول ډېر زیات مشکل وو، ځکه چې یو طرف ته خو د زندګۍ سوال و او بل طرف ته د ده د عزت نفس خبره وه، ځکه چې یو طرف ته د ده عزت چې کوم دی هغه په داو لګېدو. د سپي شوده څکل
د ده دپاره ډېره د بیادبۍ او ډېر یو مشکله خبره وه، ځکه چې دا خو د سلطنت د ټولو نه اهم او اعلی وزیر و. خو اخر کار وزیر د خپل عزت نفس سودا وکړله او خپل جان او مال یې بچ کړل. دغه د سپینه پاتې شوې پیاله یې راواخیستله، سترګې پټې کړې، د خپلې خولې سره یې ولګوله او په یو ساه باندې پوره پیاله وڅښله. او بیا یې فقیر ته وویل چې اوس ماته زما د دریم سوال جواب ووایه. فقیر ورته وویل دا تا چې کوم عمل وکړو هم په دې عمل کې ستا د دریم سوال جواب موجود دی. تا د دریم سوال جواب چې دی نو هغه دا دی چې د انسان د ټولو نه غټه کمزوري د انسان غرض دی. ځکه چې انسان د خپل غرض دپاره د خپل مطلب دپاره هر حد پورې تلی شي، هر څه هم کولی شي، د سپینه پاتې شوي دود هم څکی شي. او دا هغه حقیقت دی د کوم حقیقت د وجې نه چې ما محل پرېښودو او په دې غار کې دیره شومه، ځکه چې ما هم دغسې عمل کړی و، ما ته زندګۍ خوند نه راکوو. ما وویل چې په محل کې زه څومره ټیم هم تېروم د خپل غرض دپاره، د خپل مطلب دپاره، څو پیرې به پته نشته چې داسې د سپي جوټه شوي شوده څکم. نو په دې وجه باندې ما د محل زندګي پرېښوده او د فقیرۍ زندګي مې اپنا وکړه. او که ته هم چېرته د زندګۍ د حقیقت نه خبر شي نو ته به هم ډېره ښکلې زندګي تېره کړي او د دغه بېکاره زندګۍ نه بهر راوځي او د فقیرۍ زندګي به اپنا وکړي. وزیر ډېر زیات شرمنده شو او د فقیر د جومپړۍ نه بهر ووتو او د محل طرف ته روان شو. او په مخه به ورته د فقیر د خبرې په ذهن کې تاوېدې راتاوېدې او د خپل عزت نفس د قربانۍ په ورکولو باندې ورته د خپلې غلطۍ احساس کېدو او بار بار به یې دا سوچ کولو چې ما خو ډېر غټ جرم وکړو. دوستانو موږ ته د دې کهانۍ نه یو ډېر غټ سبق حاصلیږي. موږ ته د زندګۍ پر دې درې سوالونو لازم غور کول پکار دي. آیا موږ چېرته د زندګۍ په دوکه کې خو نه یو راغل چې په غرض پسې وروسته منډې وهو؟ آیا موږ چېرته خپل مرګ خو هېر کړی نه دی چې کوم د ټولو نه غټ حقیقت دی؟ آیا موږ چېرته د دې کهانۍ وزیر خو نه جوړیږو کوم چې د خپلو خواهشاتو په دلدل کې دومره ونښتو چې د غرض په بدبوداره پیالې څکلو باندې مجبوره شو؟ دوستانو که سټوري مو خوښه شوې وي ویډیو لایک کړئ، چینل سبسکرایب کړئ او د خپلو ملګرو سره یې شیر کړئ. ډېره د عبرت کهاني ده، ډېره زبردسته کهاني ده چې څوک ترې څه ناڅه سبق واخلي. او انشاءالله امید ساتم چې تاسو به هم ډېر زبردست سبق اخیستی وي. کوشش کوئ چې ځان د دې درې واړو څیزونو نه وساتئ. مرګ حقیقت دی، زندگی د ټولو نه غټه دوکه ده او د انسان چې کوم غرض او کوم خواهشات دي دا د ټولو نه غټه مجبوري ده، ځکه چې په دې خواهشاتو پسې دا د سپي سره یو ځای خوراک هم کولو ته تیاریږي. و د راروانې ویډیو پورې اجازت راکئ، په لوی الله م سپارم، د الله په امان.